افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې په هر قیمت وي سوله به کوو. غني نن افغان ولس ته په مخامخ خبرو کې داسې وویل: نه شاه شجاع غواړو نه امیر محمد یعقوب خان چې د ګندمک معاهده امضا کړله. غازی امان الله خان غواړو، ستر احمد شاه ابدالي غواړو، میرویس نیکه غواړو، سلطان محمود غزنوي غواړو. که څوک فکر کوي چې په اشرف غني باندې به بله ګندمکه معاهده امضا کړي، ما وینه به ځي، دا رقم ننګین کار به زه نه کوم. څه فکر کوي؟ موږ اراده نه ده چې ناتمام فصل تمام کو، او تاسې سره لکه چې سوراب جان ویلې دا فصل تمامیږي. که این کوي که بین کوي دا پارټۍ به شین کوي.